تاسو به ټیک ټاک څنګه جوړوي په جمعات کې دنه د تراو په دوران کې زه دې خبرې ته اریان یم چې دا چل تاسو ته چا درښودلو یو څو ورځې مخکې چا چې ټیک ټاک جوړ کړی دی او چا چې فیسبوک جوړ کړی دی کم چې مشران صاحبان دي د هغوی هغه د امریکې په عدالت کې کینولی او ورته ویلي چې تاسو زموږ د امریکې چې کم نسل دی دا تاسو تباهۍ طرف ته روان کړی دی نو دوی مشرانو ورته وویل چې زموږ کم نسل دی په دې کې نشایان ډېر زیات دي چې دا فحاشي خوښوي او ویډیوګانې ګوري او مخکې ځي نو د عدالت مشر ورته وویل که چیرې تاسو زموږ د امریکې چې کم نسل دی دا تاسو خرابوي نو بیا ستا د فیسبوک او ستا د ټیک ټاک ضرورت نشته دی چې دا یو په داسې ملک کې دا خبره ورته کیږي چې په هغه کې آلریډي فحاشي شته دی نو که چیرې موږ او تاسو خپل ځانونه خپل ماشومان او را روان نسل د بربادۍ نه بچ کول غواړو نو موږ او تاسو ټولو ته دا خبره ضروري ده چې خپل نسل موږ په دې خبره باندې پوهه کړو چې فاریو ته تک کول صرف په دې نه ده چې په جمعات کې دې موږ ویډیو جوړ کړو د تراو په دوران کې بلکې د اسلام په پوړې او د هغه په دیره کې دنه کچرې ته یو کار کوي نو دا فاریو او دا کامیابي ستا نه چا وړې نه ده نو دا خبرې به زما په ډېرو خلکو باندې ډېرې ترخي ولګېږي خو را روان وخت دپاره یې زما پښتنو دا ډېرې خوږې دي